السلام علیکم روان یو وروره ګله میچونه سیمی فاینل مو بیله دویم سیمی فاینل او اوس په خیر روان یو کور ته له خیر روان یو خدای په امان وروره دا د مېلمستیا نه د یو جهان مننه لاړو وروره بس او بس ویډیو شروع دویم سیمی فاینل مو بیله والا دویم که دریم شل سیمی فاینل د خیر جالې ته روان یو راکوشئ راځئ راکوشئ او دا چې دا شرط وایي زر زر په دې کونړ سیند باندې په لامبا باندې وړي ته څه وایې په دې باره کې یو څه پکې ووایه دا چې دی غلخور دی دا مخې دی غلخور دی دې مخ ته ور واړوه غلخور یې که نه غلخور دی ګوره دا خبره کوي غول یې خوړلي خبره داسې ده چې غوښتل اسانه دي خو روپۍ کومه معنا نه لري خو دا ډېر تیزن سړی دی تیزن سړي سره به شرط نه کړي ټول ناست دي دلته بېچارهګانې داسې کش نه کوي دا داسې زور پې جالوان را روان ده جالوان په خیر چې وامړئ وجالوانا وجالوانا مسافري مو کړه باسته یو هفته مسافري مو کړله خبرې یو هفته مسافري نه په دویم سیمی فاینل کې باو شو له کابل په طرف روان یو او جاله را روانه ده الټو پکې ناسته ده له خیره جاله کې وراوړو راشه که نه هغه خرګوسانو دلګان پکې راوړه موږ ویل موږ به فاینل وګټو دا بیټ به چاته پرېږدو هغه خو قسمت کې مو بېرته م راوړه هم نه بیله شهیدالله پکې راوړه بېچاره یتیم په شان ناست ده او دې ځای کې ضروره کومه چې ښکاري ته پنځه شپږ پیچونو کې نه ده دوه ورکې ډېر ښه ښکاري یاره دلته ما ضرور لګي چې عمر کې ماکس نه وکړم عکس هم اخلي ګوره ویډیو کوم تیار عکس اخلي ویډیو سٹارټ ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دغه واشل منګه اغسته وګوره دغه لاندې خبرې به ګاډې واډې مه کوه که ته نه باور وکړه که نه چې شپږ لوبې کړي او په شپږو کې انډه خوړلې د مور هغه شس کیمرې سره په لاس یې کړې ډېرې ښې لوبې مو کړې اسلام ګله رښتیا خبره ډېر زیات خفه کېدم ما ښه لوبې وشوې ښه لوبې وشوې لوبې ښې لوبې کړي ماشاءالله درې میچ هم ګټلي دي سیمی فاینل ته تللي وو ټول کلیوال رانه اوس هم خوشحاله دي خو زموږ زړه و چې دغه فاینل وګټو هو تاسو ته چا ښه لوبه ونه کړله زموږ ځینې کلاړیانو چې بس ونه چلېدله بدبختانه خپله زه او نورو لوبې هم صحیح ونه کړې ګینې دغه فاینل زموږ و ستاسو ډېره تمه د چا نه کېدله چې دا لوبه به درته وګټي بختیار خان نه کېدله خو بدبختانه چې هېڅ ونه چلېدل په څو لوبو کې انډه وخوړله زه لوبو کې به یې زما په خیال 3 انډې وخوړې او نور کې 1 2 11 12 پورې های سکور کړي مننه وروره یو ځای